د قربانۍ غوښه د زړه شوګر او بلډ پریشر مریضانو لپاره نعمت دی که پټه خطره که ستاسو های بلډ پریشر شوګر یا زړه څه مسله نو دا غوښه ستاسو لپاره خطرناکه ثابتېدی شي. جی ناظرین تاسو ګورئ اباسین خبر، زه یم ستاسو هوست شاهد جان صاحب. که تاسو چینل باندې نوي یاستئ چینل لایک او سبسکرایب هم ضرور کوئ. د لوی اختر ورځ د خوشحالۍ پیغام، د قربانۍ جذبه، لوی اختر خوشحالي قرباني د غوښې ډیرښت راولي. خو آیا دا غوښه واقعا د هر چا لپاره محفوظه ده؟ خاص طور پر د هغه خلکو لپاره چې د زړه شوګر یا بلډ پریشر مریضان د دوی لپاره د غوښې نوعیت او مقدار ډیر مهم دی. آیا دا خلک هم د قربانۍ غوښه خوړلی شي او څومره مقدار کې او کوم احتیاطونو سره؟ که تاسو یا ستاسو په کور کې څوک دا ناروغتي لري نو دا ویډیو خاص تاسو لپاره ده. راځئ وګورو چې دې خلکو د غوښه څنګه او څومره خوړل پکار دي او ډاکټران په وینا د دوی لپاره کم مقدار مناسب دي تر څو د اختر خوند هم پاتې شي، صحت ته هم نقصان ونه رسیږي. زموږ په خلکو کې د غوښې استعمال د اختر په ورځو کې ډیر زیات شي، خو آیا هر بدن دومره غوښه برداشت کولی شي؟ د صحت ماهرینو مطابق سره غوښه خو د پروټینونو نه ډکه خو د ځینو خلکو لپاره دا تاواني کیدی شي. د زړه مریضانو لپاره ډېرې چربۍ والا غوښه، خاص طور پر غټه غوښه، غوا یا د غوایي غوښه د زړه رګونه نور هم تنګولی شي او د زړه دړکن مطلب زړه دړه کیدل خرابولی شي. د زړه مریضان دې غوښه ضرور خوري خو په اعتدال کې، په مناسب مقدار کې او چربۍ نه پاکه زیاتتر د خوټ کېدلي یا ګریل شوې غوښه وخوري. د شوګر مریضان لپاره دا لازمي ده چې غوښې خوړلو سره وریجې، یخ مشروبات او خوږ شیان محدوده کړي. که پروټین زیات شي نو شوګر ناڅاپه لوړېدلی شي. نو دې له وجې شوګر مریضان که غوښه خوري د غوښې سره دې سبزي ضرور وخوري چې فایبر برابره شي او شوګر لیول هم کنټرول کې وساتل شي. د بلډ پریشر مریضانو ته پکار دی چې مالګه کمه استعمال کړي، غوښه کمه مسالې داره او بې مالګه کې خوټ کېدلې یا لږه مسالې داره غوښه دوی لپاره ښه ده. نو که ستاسو په کور کې څوک د زړه شوګر یا بلډ پریشر ناروغه وي نو د اختر په ورځو کې دوی د غوښې پلیټ ته د خوشحالۍ سره احتیاط هم ورکوي. غوښه ضرور وخورئ په لږ انداز کې، مالګه کمه او د چربۍ نه بغیر، تر څو اختر پاتې شي نه چې ناروغه شي او هسپتال ته لاړ شي. نو جانې نو جهاني غوښه ښه پخه کوي، نیمه پخه یا دوباره ګرمه شوې غوښه ستاسو صحت ته نقصان رسولی شي. اوبه زیاتې وڅښئ تر څو غوښه هضمه شي. د غوښې سره سبزي، ماسته یا لیمبوان استعمال کوئ چې توازن جوړ پاتې شي. که بدن هم دروند شي او سینه هم سوځي یا سام تنګېږي نو سمدستي ډاکټر ته لاړ شئ. د اختر خوشحالي هغه وخت پوره شي کله چې موږ خپل هم روغ یو، د خپلو عزیزانو صحت ته هم پام وکړو. د قربانۍ غوښه د الله نعمت دی، خو دا نعمت هغه وخت فایده لري چې په عقل او اعتدال سره وخوړل شي. اختر خوشحالۍ نه تېرې کوي د خوشحالۍ سره او د لږ احتیاط سره. جی ناظرین که تاسو داسې مزید ویډیوګانې کتل غواړئ اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.